أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. مكة لا يدركوا جهاد حضور پر فرشتے ضرور کہ اللہ مومنان کرے اور بتاتے کہ شہداء و شہدان نسی اور یہ اللہ تعالیٰ فرمائے پھر اپنے اتخاذ کے اللہ بتاتے کہ مومنان اور ختم کی کافران. یا اللہ فرمائے اب حسبتم آیا ساتھ گمان لے ان تدخلوا جنتا دا کتاب وداخل سے جنتا ولما يعلم الله الذين اولانو اختارتی اللہ وکسان جاہدوا منکم جہاد کی فتاکتو یا خلق ولانی اختارشی کم خلق کسی جہاد کونی کی اب اللہ لانے اختارتی اور لانے پوری بتاسو جنت تراقی جہاد و عظیم کار جو ذکر اللہ و مجاہدہ منظم پر قرآن کی ذکر کرے اس کے برائے طلب حالت سفر کی امام با یو رکعت کی گئے طلب حالت حضر کی دو رکعت دو کی اور دو رکعت لگا دنی دشمن طرف کری دشمنہ دموچے کرے اولنی دو کسان مدوہ رکاتل کیا ایدلار کی قبل بنکی کیا مدوہ اور اللہ راشی اوی مدوہ رکاتل امام سرے امام یہ سورتی اور دیتا کیا داخلونی کسان سوراشی دید اختل منس سورتی کیا اولنی راشی اوی مدوہ اختل منس سورتی اللہ تعالیٰ نے کو راز سے ذکر کرے تو کہایا وہ بہترین عمل ہے اللہ فرمائی اس کا سورا زمان لے چکا شدہ جنت کو داخل شی جنت کا معلوم داخلے گئی تو اللہ تعالیٰ بتاش کی جہاد کرن کی اختارہ کی آتکان کی بتاش کی جہاد کی ویعلم الصابرین اور اختارہ کی اللہ صبر کرن یعنی جنت اپنا داپنے کو اعمال شروع کی لیکن اپنا صحابوں نے یہ سخت تیرہ کریگا میزان لے زیاد فاضا پڑے گی مختلف جہادون راولی کہ وقار علیہ السلام حتی فقبل شریف شیر صحابہ کے لیے قربانی جماعت جان ہوا کریگا وطن فیقورے ومدی خلق راولی مدینہ منوری کا یا مدینہ منوری کا بطول دنیا کی فارش بھی صحابہ پیغمبر علیہ السلام چکل آخرنے حج کو حجت الوداع ورکوئی پیغمبر علیہ السلام سر بلے وقت یولا سبیل ازدر صحابو بعض علماوی دا صحابہ چلے دا دیر صحابو آمس پر کمیلی کی یا بطول دنیا کے فارشی بھی اور اللہ دین خبر کرے گا جہادی کری قلب سرا کفار سرا چاہ خبر اگر امن اور اللہ دین یہ رسولے کرنے پورے چیزموں ملک کمرارے اور اللہ سے بولے سنجان سے اللہ دیگو اور زمین کے ملک کا خاص کر زمین کے سجے کا وہ صحابر آئے یا پہ مختلف دین کیاو قبول نمشتے دا اللہ نے دین دفار راوی ہے پورے دفار اپنو راوی ہے دنیا کا بطول دفار راوی اور بعد دیکھ دنیا کی ضرور کے صحابوں قبل مشکل صحابی علی کے انصاری لجنا دعوت کا رسول نامی جزیرت کی تاثر اللہ نے دین کار دفار کلی تجارت دفار نو کلی اور نور دنیا سے مقصد دفار زمین اوقات کی دنیا مقصدی و دنیا مسئولی آخرت سوچ کی کرنے و اوقات کو بول سرا دیو جنا کو دنیا کو خواہی و آخرت کو لافت کرنے کی سوچ کی
الله استاسو دا ګمان دی چې تاسو د جنت ته داخل شئ. دلته کې الله فرمایي او حسبتم ان تدخلوا الجنة، استاسو دا ګمان دی چې تاسو د جنت ته داخل شئ. سورې بقره کې او تاسو ولانه عقل راکولې شئ، تاسو امتحانات لانه راغلي. پیغمبر علیه السلام صحابه کوي، صحابه خو ډېر لوی تکلیف تېر کړی دی دین لپاره. پیغمبر علیه السلام کوي د مخکې امتونو حالات په تاسو لا نه دی راغلی چې هغوی څومره سخته د دین لپاره تېره کړې ده. الله فرمایي تاسو دا ګمان دی چې تاسو د جنت ته داخل شئ. د سړی وایي زه به جنت ته ځم، عام ځي به، خو د جنت لپاره څه عمل هم پکار دی. دنیا لپاره سړی څومره سخته تېرئ په ځان باندې. دا 15-16 سال کې سړی مسافرۍ ته لاړ شي، څوک پکې 10 کاله کېږي، څوک پکې 40 کاله کېږي. بیا چې کلي ته راځي اکثر یې د کلي خلک هم نه پېژني چې دا څوک دی څوک نه دی. ټوله لویه مسافري کوي او نو هلکان چې راشي هغه هم نه پېژني. دا ټوله سخته په ځان باندې سړی تېرېږي. بیا چې کلي ته راشي دی ټوله عمر نه وي پاتې شه. سړی 50 کاله مسافري وکړي او د 15 کالو ژوند کې راشي. په 15 اویا کاله شي بس باقي 10 کاله پاتې یا 20 کاله. ټول عمر خو د انسان نه دی، اویا اتیا کاله عمر دی چې الله یې ورکوي. او چې نه ورکوي هغه نو کله کله سړی د 40-50 کالو کې د دنیا نه ځي او کله د 10 کالو په عمر کې وي. دا خو د الله خوښه ده. بعضې چې موږ وایو اندازتن دا 80 کاله 80 کاله عمر دی، ټول عمر خو نه ده. چې 80 کاله به مسافرۍ کېږي نو 100 کاله به پاتې شي. څه عمر پاتې شي؟ ټول به دې 100 کاله کې څه مل قرآن او مسافر سړی سي اکثر کې لمونځ کوي، د پیسو په لالچ کې اکثر د یو بل نه مخکې کېږي، تراویح خو سوال نه پیدا کېږي چې جمع سره وکړي او ختمه. دا ټولې خبرې کې پاتې دلته په کال کې یو پیرو میله لاړ شي اکثر په 2 ورځې کېږي په لویه توره میاشت دا اکثر کې د جمع لمونځ صحیح راته قضا وي او د پیسو لپاره ښه وختي پاسي 3 ورځې 4 ورځې. د تهجد لمونځ کې چې سړی دومره وختي پاسي په دا دی چې 2-4 رکعته نه پرېږدي. دلته هم په دنیا کې زموږ په ملک کې چې څوک دا کارونه کوي اکثر کې لمونځ قضا وي. د دنیا لپاره چې لمونځ قضایي ګاډی چلوي، نوره دوکانداري کوي، نور څه چل کوي، یا چې قضایي او یا بیټې نه لمونځونه. زمیندارۍ کې لمونځ چېرته د پولې د پاسه وکړي یا د غر کې. دا د دنیا لپاره مونږ لګوي او دنیا خو الله وایي دا خو الله اصل انسان له ورکړي. دا دنیا لا نه آباده شوې د انسان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د رزق کړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي انسان له حاله مرګ نه راځي تر څو پورې چې د خپل رزق نه وي راغلی، ټول رزق یې نه وي راغلی. کله کله سړی لاړ شي ناشنا ځای ته لاړ شي، هلکه دا ځای خو ما چېرته په خوب کې مې نه و لیدلی او زه دې ځای ته راورسېدم. دا د ځان ته رزق الله مقرر کړی او د اشنا رزق چې دی وایي هلکه داسې استعمالو په خوب کې مې نه و خوړلی. دا څنګه ما وکړو؟ زیارت ته سړی لاړ شي که نه نو تاسو څوک کړي ده ناشنا ځای ته لاړ شي. په ناشنا ځای کې سړی خوراک کوي، ناشنا خوراک کوي. سړی وایي هلکه دا ځای خو ما لیدلی هم نه په خوب کې مې نه لیدلی او ما دلته دا خوراک وکړو او دا څه خوراک دی؟ دا الله مقرر کړی. دا انسان به د هغې پورې نه مړ کېږي تر څو پورې چې د پوره خپل رزق نه وي راوړی. د دې رزق په بهر ملک کې په بهر ځای کې موجود وي، که هغه غر وي او که شړ وي او که پار وي. د دې به خپل خوراک کې خپل اوبه بس کېږي. دا به هغې پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي زه له مرګ نه راځم تر څو پورې چې د ده رزق وي او چې کله رزق ختم شو په خپل کور کې به خلکو ګردونه پخ کړي او تا به پکې لوړی ونه نه شي. نو ښه خوراک وي ته به پکې سره لوړی ونه کړي، اوبه به ونه څښي. دا ولې به دا ختم نو دنیا چې دا د الله تعالی بغیر د منت نه ورکوي، دا په الله په تقدیر سره ورکوي
او اخرت چې دا جنت دا بغیر د منت نه ملایي دې لپاره متقام خاص کوشش کوي څنګه د دنیا لپاره کې د دین او زیات د آخرت لپاره ځان بازاري الله تعالی ودی جنت ته وایي دنیا کې سړی کار کوي اصل ګناه کار نه دی دا پیغمبر علیه السلام وی القاسم و حبیب الله الای کسب قوم کې دا الله دوست دی دا کله سړی سره مونږ په ذکر اسکار کې تلاوت کوي دا کار سره د ذمہداری د دکانداری دا لري وي دا کوم رزق چې دا کوي دا د دې لپاره عبادت کوي خدا پرېز وکړي یو به ضرور نه وي بل به دې سکی دوکه باندې کوي چا سره وزیدې نه کوي دیو چې خلکو نو تاسو ټول رزق څنګه لاندې دا سره دي دا چې کله الله موږ یو څه راکړي او انسان پاره نه دی دا سره دوکه وکړي موږ ځان لا خپل ټول رزق حرام د لاس روپۍ د ټول سوینه 200 روپۍ وکړه موږ دا پیسې نه پری دیو چې زموږ ټول راس حرام بیا د دعا کوي د موږ کوي موږ کوو او دعا کوو او دعا نه کوي الله نه وایو الله موږ شي نه راځي دیو چې الله نو تاسو ټول ته فرمایي صحابه ته فرمایي تاسو دا ایمان دې تاسو د جنت ته داخل او لا نو کار کوي الله تعالی چې جهاد کوي کو سره ويعلم الصابرين او لا نو کار کوي صبر کوي صبر ډېر عظیم څه دی ګور کله کله سره عمل الله دې سبحانه وتعالى مشهور وي هغه کې صبر ولکې ظلم کله کله سره دکانداری تجارت کوي هغه کې صبر ولکې غلط په ځای باندې ریس واقعي حرام واقعي دوکاو کې ضرور وي د مال د زیاتېدو لپاره د دې وجې صبر ولکې نو بس اعمال ټول ځان له حرام کله کله سره مصیبت راشي تکلیف راشي غم راشي هغه سره صبر ولکې د دې ثواب ملایي ثواب ورته ملایي الله چې کله یو انسان مرشي یو ورته مسجد چا مرشي دا پرشتي چې کله الله تعالی راشي الله دې تپوس کوي زما بندې په کوم حالات باندې دي کله چې هر څنګه د زړه ټوکړه د هغه د زړه د هغه پیوځي د هغه نو واغستې دي پرشتو ته راځي هغه ته یو زما یې باندې سره کوي الفجر وقت استاد والله كلمة استرجاع إنا لله وإنا إليه وخاص لله لي وخاص لله توابس وإذا دعائي وإذا يميل صبري الله فرسوته سنوي فارة بجلت ومحل تيار غير ممكن بيت الحمد اور د سنا اور د حمد الله د سنا سبحانه ولکي هذا صبر کوي صبر په اطاعت الله تعالی کې الله په تابعداري او صبر په وخت د مصیبت موږ خدان کار دی کله سره راپاس یو بیا مانځل کیږي او داس کې خلک ته خلور ځان کاږي لیکن آسان دی دا خلک لپاره چې الله نه وي په دې وخت کې سړي کې صبر راشي چې په یو کومه جنت ملایي او بیا ته ملایي او بیا الله فرمایي ولقد كنتم يقينا وتاسو تمنون الموت تاسو ارزو کوله د مرګ من قبل مخکې دینا ان تلقوه داسې تاسو ملاو شوي د دې سره په غزوې بدر کې کوم چې اولنی جهاد او پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ قافله را روانه ده د شام نه او ابو سفیان یې مشهور په هغه وخت کې مسلمان شوی دی دا پیغمبر علیه السلام څخه دا قافله روانه ده مکې ته روانه ده او دوی په دې اراده راغلي پیغمبر علیه السلام ته الله ویلي د وحي په ذریعه چې دوی کم مال تجارت کې دا په شان کې خرڅ کړي او په دې باندې به اسلحه او واقع د هغه وخت مناسب کړي بشي الله پورا اولاد لاس سره وایي دا د ټول د مکې د قوم د ټول خاندانونو دا طریق حصه وه او د دې ټولو منصوبه دا وه چې
چې کله دا اسلحهوالو سامان واخلي د بیا په مدینه منوره حمله وکړو دا مسلمانان ورته یو ځای ټول ختم الله پیغمبر علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې حکم وکړي صحابه نوي نوي ټولي مازدیګر صحابو ته اعلان وکړو مازدیګر کې دی وایي دغه شانتي یو قافله را روانه ده او بس ما سره راوځي د څو صحابه روان شو 214 او سامان یې وانه رسو جنګیا وی واسم خوا قافلې کې وړل یو څو کسان یې دا یو څو پوری دي نو څو دي او دا خان مخالي ته بلان شو نو ټول ضرورت نشته ډېر صحابه دې لپاره کوم صحابه چې پاتې شو هغه یا خو په جنگ وکړ جنگ پکې وشو د دې کې دا کافران یو ځای ورته ابو جهل په شان کې سره پکې مکه نور کافران پیغمبر علیه السلام تبیا دي صحابه وی راکم چې نو کوي دې چې الله وکړي جهاد پرس کې چې موږ بیا لا شو موږ الله دې چې موږ څنګه وکړو ازمون نمبر وکړه راځي دا مانونه به کولې صحابه او دا خبره به کولې چې موږ الله دې چې موږ څه کوو بیا چې کله هغه احمد راغی دې جهاد دنیا نوري سره پاتې له په میدان دا صحابه د تجارت حاضر الله فرمایي تاسو کومه کې ارزو د مرګ کړو دا جهاد راغی موږ جنگ کوو موږ ته الله شهادت راکړي هغه ډېر لوی مرتبه الله فرمایي تاسو ولې د دې لپاره د دې سره ملاقات دې کې صحابه ډېر لوی کارنامه وکړه په جهاد کې هغه صحابه چې په کوم غزوه بدر کې نو شروع شوی هغه په خپل ځان او خپل بهادری په کې وکړه هغه کیو انس بن نضر رضی الله عنه دا انس بن مالک سے ورو یو انس تر دې د ټول رايو باندې نو دې په کې شي او داسې ډېر صحابه په کې شهیدان شو او ټول ډېر صحابه داسې چې هغه مسلم وکړه مسلم دې ته وایي چې ورونه چې کټ کړو پوزه کې کټ کړه او هغه چې شونډې کې کټ کړو پیغمبر علیه السلام کرم مبارک حمزه رضی الله عنه په شهید کړو چې لاشي میدان ته کله یو خبر ته ښکاري دا د حمزه رضی الله عنه او ټول صحابه د کلام دي په میدان کې دي او یې اوسو حدیث ور لسنیک سره قالو اجرون په شان خلک قاوی نه یو چې خبر تازه کوي کله حرام کې خلک سره راځي او یې چې ورکوډاري او اختر وسلو کارو دا بلار یا نیکو یا چې تفر مکیم مرچو یا خبر ولا تازه خبر تازه کول لا پکار یو بجلال سنی تجار مالتا استدام پکار دا چې څوک د سنگ مرمر او دیوینو او دا لاسونو او دا خبر پخې لري چې ګناه پیغمبر علیه السلام د دې د منع کړی دا او خبر باندې نه کوي نه یې کوي دا وایي په خبر چې سره کوي یو پیغمبر حسین علیه السلام راغلی اصل کتاب یې سماعي کبرا ټول جلد یو کتاب پاره کې دا واقعا راغله دا پیغمبر یو ځای کې ورو یو قبر باندې عذاب او باغ عذاب ورېدو پیغمبر نو دا الله تسوالو چې الله دا وایي چې دا د ګناه کړي د ګناه په وجه ته عذاب نه دی دا پیغمبر سن کال بعد چې پاره واپس راغی کال کې شروع کړ خبر کچو ته ته وو په باران راغلی او وساته بچاو ورځېدلو پته نه لګیږي وسه اندازه ورته اثر وو نور لاندې نه څور دیږي تاسو یې څو आवाज نه راځي دا خبره دې پیغمبرونی چې دا څنګه دی دا چې دا پروش کارو دی دا دې خبر باندې عذاب دې خبر ولا आवाज ما اورېدو اوس نشته دی الله دې سوال وکړي الله ما ته وایي دا څه څه او په زما باندې استیرا کله چې یو بندا وفات شو دې ګلانګاري تاسو کوی چې په باندې دا ډاډوي او خبري کله عذاب وکړي کله چې دې خبر راځي
پرېږدي بیا ورله دا کار نو ولې ځان له په خپله په زور کار جوړ کړ مشر له کار ورور پلار له لیکله چې قبرونه ورله تازه کړو او هغه ورله توله پخه وې وه قبرونو باندې جنډې ودرو څه ضرورت ولې د دې ضرورت څه پیغمبر علیه السلام خبره نو تاسو ټولو نه دی لیدلې او په اندازې راسې ما په کتابونو کې لوستلي دي دا یو وخت یو باچا کې شو د هغه په ډول کې څه کسان راغلي وو د لرې نه او د مدینې نه بهر راوي یو کم داسې یو سورن ویستو او د هغه باچا زنګي باچا دی نیک سړی نو دا خلک چې وو پیغمبر علیه السلام ته بدن مبارک شو دی د دغه ځای ویستو یهودو دوی مکمل داسې رانږدې شوي وو مسجد نبوي صحن ته رارسېدلي د دې باچا خوب ولیدو په خوب کې پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ستا لخوا ولیده خلک هغه ویل چې ما هسې ګپ دی ټوکې سبا یې بیا خوب ولیدو بیا ورته پیغمبر علیه السلام په خوب کې راغی دا حدیث مبارک دی پیغمبر علیه السلام فرمایي زما شکر چې دا شیطان نشي جوړولی پیغمبر چا په خوب کې ولیدو دا به پیغمبر وي بل انسان یې ولیدو د هغه تېری شي چې شیطان وي د پیغمبر چې چا ولیدو دا به پیغمبر وي او دا سړی لیدلی ان الله وملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا آیات چې سړی ډېر ډېر وایي د جمعې په شپه او بیا پسې درود شریف ډېر وایي او سړی نیږي نو کېدی شي چې د پیغمبر علیه السلام دیدار نیږي چې کله سړی نیږي په کومه ورځ چې ده جامې حبسې یا ماشومانې شهیدانې شولې او بیا د هغوی چې دی لاسونه وسوځېدلې هغې پسې نږدې بیا روژه را روانه په د روژې کې ما یو پیره خوب لیدو چې د پیغمبر علیه السلام دا روژه مبارکه تلاو شوله او صحابه پکې ناست دي ابي هريره رضی الله عنه پکې یې نور داسې ورکې شي او داسې ډېر لاسونه پراته دي او کجورو بوټي دي هغه دغه یې کجورې دي په دې کې ما تپوس کې دا څوک دي او دا د جامع حبسې هغه ماشومان دي مکې دي چې د قرآن او د سنت او د بخاري او داسه هغوی شهیدانې شوي دي دا هغه دي مکې دا لاسونه پراته دي او په تابوت کې پراته دي دا چې کله سړی برابر وي که نه نو الله یې ورته ښایي چې داسې داسې کېږي هغې نه وروسته بیا به عمرې ورته کوم مخکې نه هم دا راته داسې اندازه لګېده نو داسې الله تعالی انسان ته راښایي نو دې صحابه دا صحابه چې وو په دې کې د حمزه رضی الله عنه دا قبر مبارک دفن کړی ښکاري نور په دې ځای کې دوه صحابه بدل د دې سره بل یو صحابي دی حمزه رضی الله په دې کې د صحابو دا پوز یو دا ورته راځي او د بعضې صحابو بلکې د ډېرو صحابو مسله وکړه بیا چې ټکټ کړو نو دې پېژندلو هم راغله انس رضی الله عنه چې کله د ده پېچان نه کېدو چې دا څوک دی انس دی او که څوک دی نبي علیه السلام خپل کټ پېژانده حالانکې د ده هر څه ګډوډ شوي دا د یو نښلولو دا سینه او دا هغه دا زړه دا هغه د هغې پرېستي وینې پرېستي دا هندی وختو او بیا وروسته مسلمانه شوې نو د هغې بیا پیغمبر علیه السلام چې ولیدو ډېر زیات تپوس وکړی په ټولو صحابو پیغمبر علیه السلام که دا صحابه سوي دا ټول په دغه ځای کې موجود دي لاسونه موجود دي او ټول دوه صحابه دفن دي دغه صحابي بیا چا نه پېژانده د ده خور راغله دې مجلس ته ورغله صحابي راغله مجلس ته هذه نږدې څلور میله تقریبا مزل دی دا مسجد نبوي نه مدینې نه وروسته نو دا دغه چې دی دا چې راغله نو د دې د خپل ورور چې دی دی د ګوتو په بندونو پېژانده یو بند یې سوی نور چا داسې نه پېژانده
چې دا هغه صحابي دی دغه په کې ډېره لویه کارنامه وکړه دې په کافرانو کې ورننوتې الله فرمایي تاسو تمنا ورکړو کړی و د مړو په قبل مخکې ان تلقوه دا چې تاسو مخامخ کوئ دې سره فقد رأيتموه يقينا تاسو ولیدلې لرا مرګم پخپله دی ډېر صحابه او بیا صحابه د بسمګار بار بار وایي چې کله سړی لاړ شي هغه ځان ته ودرېږي سړی دعا وکړي چې سړی سورې فاتحه ووایي نو والله حسبي ربي نور داسې لاسونه دعاګانې خلته نه دي هغوی بخاري او دا شپږ خو موږ هسې ځان له کار ته کوي د نبي نورې ته چې لاړ شي نبي علیه السلام نو د پیغمبر علیه السلام دا لاس مبارک چې کله راشي که نه نو دا ورنږدې شو نو هغه سړي خوب ولیدو راته وایي زه یې درنه ورځې وړم او تا ته ګوره زما په دې خبره توجه نه کوي د هغه بیا حکم وکړو د دې لپاره موږ زه څه کړم الله ورته په زړه کې واچوئ خیراتونه صدقه او ټولې مدینې والا ته دعوت وکړي ټول انسانانو چې دا ټول سړي راشي او دې خوراک ته حاضر شي او خپلو نوکرانو ټولې موقع ته ویلي چې تاسو به ګورئ چې ناشنا خلک په کیسو کې راځي نو هغوی چې خلک راغلل د ټول ښار خلک دی دغه کسان پکې راغلل سبا یې بیا خیرات وکړو هلته ټول خلک راشي سبا ګوري یو څو کسان پکې څه ناشنا غوندې راغلل چې هغوی ونیول د کوم ځای چې هغوی کنده کوله په هغې جانماز اچولي او دا شرطي دا پولیس ګرځېده بهر داسې یو دوه کسان دي او خپلې ښکلېګیرې وي یهودو دومره ډولګیرې وي دا یو اصل یهودیان وایي دا دغه دي دا جانماز یې وایي داسې اچولی او ځان یې داسې ټوپۍ موپۍ ځان یې ګلان جوړ کړي او ناست ذکر اسکار کوي او همدغه کسان دي دا ونیسي او دا جانماز یې تاسو چت کړي له دې لاندې ورته کمالي چې پټه یو لوی غار پکې بیا هغه بادشاه حکم دا وکړو دغه کسان چې لاړه فارسي کړو دې حکم وکړو چې د پیغمبر علیه السلام د دې روژې مبارکې نه داسې د شفا دیوال کې تاو کړي د اوس کړي کان کې ډېر ژور کړی په دې نه دیوال تاولی او دا پاسې چې کوټه وه د عایشې رضی الله دلته چې دننه ورشي څوک ورغلي سړی راځي هغه خبرې بس یو دې ښکاري دا به د سیکا په دیوال کې ده څوک چې دننه ورشي نو قبر یې څه دی دا کچه دی قبر یې کچه دی چې دننه ورشي نږدې ده دې باندې چې د هغه معنا نشته نه داسې پیرونه شته او نه داسې کاڼي شته داسې کچه د ځمکې سره هوار دی داسې هوار دی دا ما یو ډېره په خوب کې لیدلی دا مکمل د دې ځمکې سره داسې هوار او دې کسان وایي چې چا لیدلي ده علما نیکان خلک چې مونږ د علاقې مقدامین د داسې راغلي دي هغه ته کلاو کړی ټولو خلکو ته نیکانو خلکو د هغوی چې چا لیدلی نو دا داسې هوار دی د خاورې نه جوړ دی خاوره ده هغوی کې څه سنګي مرمر دی او پیرونه میلونه او دا پکې نشته دا صرف فنایي شوي ده دا صرف فنایي دا سوی دا بیا د خپل مړي له آزار سړی سیوا کوي څه ضرورت شولې چې په دې باندې سړی 50-50,000 اویا زره روپۍ لګي که نه خپل کار ته مې موقع موجود ده او دا ټیبونه او دا یو څه بل څه دا پرې لګي نو دا د الله په لار کې ولې نقاشې چېرته په جومات کې ولګوو چې ثواب وي یا په مدرسه کې ولګوو یا په چېرته لار جوړه کړو چې ثواب به مونږ ته ملاوي په لاره کې سړی اوبو انتظام وکړي یو صحابي د هغه مور وفات شوه پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې څه وکړم دې مور پسې پیغمبر علیه السلام کوی پسې وکړه کوی مدینه منوره کې اوبه کمې په لارې به خلک ځي هغوی ځان له منبره وباسي ډېرې زمانې پورې دا پیر و او خلکو ورته اوبه څښلې او ځان له به یې منبره ایستې داسې سړی وکړي که اوس دې زمانه کې سړی پمپ ولګي داسې ځای کې دلته انسانان ډېر وي او اوبو ته ضرورت دا غریب خلک ډېر شته دي خلک داسې وي د جومات د پاسه جومات جوړوي څه ضرورت داسې علاقې ورته زه وښیم چې خلک به
روډ په غاړه مونځ کې جومات وي غریبانان خلک غریب خلک یې یاسې چوپړی موپړی جوړه کړي داسې غریب خلک شته که د ثواب کار چې سړی کوي په کار دی چې داسې ځای کې وکړي چې هلته د بلاکونو یا د خلقو جومات له جوړ کړي د هغې په ځای چې سړی ځان له 15 چته جومات جوړوي بره چت ته ضرورت نه راځي د هغې په ځای یا د جومات د پاسې جومات جوړوي د هغې په ځای باندې غریبو خلکو له وي هغوی له دې جومات جوړي داسې خلک شته که نه دیوار ته یې دوار ته لمونځونه کوي داسې خلک وي او نه پکې پکې وي او نه پکې بجلي وي د هغې په ځای باندې د ثواب کار چې سړی وي داسې ځان ښودوي د جومات د پاسه جومات جوړول کوم ځای چې جومات ضرورت وي سړی هغه ځای جومات جوړي کوم ځای جومات ضرورت نه وي نو څه یې جوړوي او څنګه څونه تاوان کوي چې بیا پکې 3 کسان ولاړ وي 3 کسان پکې لمونځ کوي نو کوم ځای چې ضرورت وي د الله رضا چې سړی لټوي دا په هر ځای کې کېږي ورشه بهر علاقو ته ورشه داسې خلک دی چې چېرته پټي کې ځان له لږ ځای جوړ کړی یا د روډ په غاړه وسیلې کې یا په کلي کې داسې چوپړی جوړه کړې او په هغې کې لمونځونه د خیمه لګوي داسې خلکو له سړی پیسې ورکړي او ولې جومات وکړي د ثواب په دې کې ملاوي الله فرمایي تاسو ولیدو دا مرګ فقد رأیتموه تاسو ولیدو دې لره وانتم تنظرون او تاسو ته کتل په خپله ولیدو مرګ دلته روان و آخر دعوانا آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالی موږ قرآن حدیث باندې الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي الله تعالی په دې حاضر زموږ کې چې څه حاجات دي الله تعالی د خپل خدانو پوره کړي څو قرضدار الله د قرض نه خلاص کړي چې چا نور څه مشکلات الله ته عالم ټول پوره کړي په دې حاضر زموږ کې الله څو بیماران دي کومه لپاره وسوسه ورکړي کورونو کې بیماران الله دې کومه لپاره وسوسه ورکړي مسلمانان چې هر ځای بیماران دي هسپتالونو کې په کورونو کې الله ټول دې کومه لپاره وسوسه ورکړي څومره مسلمانان چې وفات شوي الله د ټولو مغفرت وکړي الله د ټولو هر قسم ګناهونه معاف کړي په دې حاضر زموږ کې چې اولاد نه مکمل اولاد له ورکړي چې نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد له ورکړي چاله چې اولاد ورکړي الله نېکان کړي الله زموږ د ټولو روسي عالمان حافظان کړي الله موږ ټول د بدعمل اولاد نه وساتي الله موږ ټول د ځنکدن عذاب نه وساتي الله د قبر د عذابونو نه وساتي الله سونه خلق سوار میں مسافری اللہ حفاظت کی اللہ مشکلات حل کی اللہ دا حلال رزق لور کی چاچے ہر قسم مشکلات اللہ تبی عالم اللہ طول رحل خزانوں مبرد کی دا قرآن و دادس کسو کوئی نارینی زنانی اللہ دعوت سونه ضرورتنا حاجتنا اللہ رحل خزانوں مبرد کی سو بیماران اللہ دبی کمال لفارو لسکنوار کی اللہ زمین دکولو اللہ محبت دلی قرآن سر پیدا کی اللہ د نیکانو خلقو د علماء سره محبت پیدا کی الله تعالی موږ ټول د قدم د عذاب نه وساتي الله د قبر د عذابونو نه وساتي الله د قیامت هغه سخت ورځ را باندې اسانه کړي الله تعالی د عرش د سوري لاندې سوري راکړي الله تعالی د پیغمبر علیه السلام شفاعت راته نصیب کړي الله تعالی د قرآن شفاعت راته نصیب کړي الله تعالی په وخت د کرم کې زموږ ټول راته نصیب کړي لا اله الا الله